د سلام په وړاندې کولو ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو لیدونکو، پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. امریکا د افغان پولیسو په روزنه 20 میلیارده ډالر لګولي وو. د افغانستان پر بیارغونه د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار ویلي چې امریکا د افغان پولیسو په روزنه 20 میلیارده ډالر لګولي وو، خو دا لګښتونه بې ګټې وو. سرچینه کاږي د پولیسو د رامنځته کېدو فلسفه دا وه چې دوی به بشري حقوق ساتي او ترڅنګ به یې ټولنې ته نظم او اصلاحات راولي، خو دوی پخپله تر ټولو ستر د بشري حقونو نقضونکي وو. فساد پکې اوج ته رسېدلی وو، نظم پکې نه و او د اصلاحاتو د راوستلو وړتیا یې نه لرله. سیګار کاږي امریکا د پولیسو د روزنې لپاره منظم پلان نه درلود او د روزنې معیاري لارې یې له پامه غورځولې وې چې له همدې امله دومره لګښتونه بې ځایه او بې ګټې وو. په افغانستان کې بېلابېلې پیښې د یوه مخکیني امنیتي مقام په ګډون 3 تنه وژل سوي. د افغانستان له مختلفو سیمو څخه خبرونه وایي چې د څو پیښو پر مهال یو پخوانی امنیتي مقام، یو ځوان او یو ټپي سوی ملکي وګړی وژل سوي. له بدخشان څخه په ورکړل سوي راپور کې راغلي چې د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ترهګرۍ پر وړاندې د بدخشان د امنیه قومندانۍ د مبارزې پخوانی مدیر نصیر احمد د چړو په ګزارونو وژل سوی. ځایي سرچینو ویلي چې نوموړی په شخصي کاروبار بوخت و چې طالبانو ته منسوبو کسانو وواژه. په یوه بل خبر کې طالبان تورن سوي چې د دې ولایت د تلاشي په یوه پوسته کې د ایمرجنسي روغتون پر یوه ټپي په دې تور ډزې وکړې او ویې واژه چې ګواکې د مقاومت ډلې غړی و. سرچینه زیاتوي دا پیښه د جمعې ورځې له غرمې مخکې د پنجشیر د دالان سنگ سیمې د تلاشي په یوه پوسته کې سوې ده. د معلوماتو په اساس دغه کس حبیب الله نومېده او پر پښه ټپي و. طالبانو تر اوسه د دغو ادعاو په هکله څه نه دي ویلي. د یوه بل خبر له مخې د لوګر د مرکز په پل علم ښار کې یوه ځوان په سهوي ډزو خپل ملګری وژلی. د دغې پیښې په اړه هم نور جزیات نه دي ترلاسه سوي. ډاکټر عبدالله کابل ته د عبدالله بیرته ستنېدل په قرارۍ او عدالت کې د افغانانو د ژوند غوښتنه وکړه. د افغانستان د پرځول سوي جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله نن په داسې حال کې کابل ته بیرته راستون سو چې په هوایي ډګر کې یې د طالبانو د یو شمېر استازو ترڅنګ د لغوه سوي مشرانو جرګې رئیس فضل حدي مسلمیار هرکلی کاوه. عبدالله په کابل نړیوال هوایي ډګر کې افغانانو ته په آرامۍ او عدالت کې د ژوند هیله وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په دې برخه کې هڅې وکړي. نوموړي دا هم ویل چې هندوستان ته تللی و او د خپلې کورنۍ ترڅنګ و. هغه له افغانستان څخه د شاوخوا یوې نیمې میاشتې مسافرۍ په اړه نور جزیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن یوې باوري سرچینې تاند ته وویل چې ښاغلی عبدالله له هیواد څخه تر وتو وروسته امریکا متحده ایالاتو او متحده عربي اماراتو ته هم پټ سفرونه او د افغانستان د وضعیت په اړه یو شمېر بهرنیو او کورنیو لورو سره خبرې او بحثونه لرل. د ښاغلي عبدالله نږدې سرچینو دا خبر تایید یا رد کړی نه دی. شهاب الدین دلاور وایي تیرو جګړو ډیر زیانمن کړي یو، دومره ژر هر څه نه سمیږي. د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وایي چې هیواد تیرو 20 کلونو جګړو کې ډیر ځپل سوی دی او په خبره یې د روغتیا، اقتصاد او زراعت په برخه کې موجوده ستونزې دومره ژر نه حل کیږي. مولوي شهاب الدین دلاور د دغه وزارت د معینانو د معرفۍ په مراسمو کې زیاته کړې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره ملي حاکمیت رامنځته او په 44 ولایتونو کې امنیت ډاډمن سوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې په دغه وزارت کې د تیر جمهوري نظام تر 2000 ډیر کارکوونکي په کار بوخت دي او دغه راز د دغه وزارت پر کور ناستو ښځینه کارکوونکو ته هم د هغوی معاشونه ورکول کیږي. دلاور څرګنده کړې ده چې اسلامي امارت پر کار پوه کسانو ته اړتیا لري او هغوی چې هیواد ته د خدمت اراده لري دوی یې هرکلی کوي او د کار زمینه ورته برابروي. د اسلامي امارت دا لوړپوړي چارواکي دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې پر اسلامي امارت نیوکې دي چې د وړتیا ځای شناخت ته ورکړی دی او هغه څوک چې له دوی څخه نه وي ورته د کار فرصت نه ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ ټیم د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ
د نړیوال شل اوریزو لوبو لړۍ پیل سوه. افغانستان د نړیوالو یو ورځنیو لوبو تر لړۍ وروسته د زیمبابوې لوبډلې سره نن شنبه د غبرګولي 21مه د نړیوالو شل اوریزو لوبو لړۍ پیل کړه. د نن لوبې پچه زیمبابوې وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه. دمګړۍ زیمبابوې لوبډله د افغانستان پر وړاندې توپ وهنه کوي او لوبه روانه ده. افغانستان تر دې مخکې د 50 اوریزو لوبو لړۍ ګټلې او 3-0 یې زیمبابوې ته ماته ورکړې. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.